دا هغه کس دی چې څو هفتې مخکې مسلمان شوی دی. دا داسې یو شخص و چې تل به د اسلام خلاف، مسلمانانو خلاف مظاهرو کې اشتراک کو، برنامې برابرولې، ډېر کارونه کول د اسلام خلاف. خو الله سبحانه وتعالی دوی ته هدایت وکړو د اسلام. دا هغه خلک دي چې پوه خلک دي. دا داسې خلک نه دي چې فکر وکړي چې بې کوره دي یا بې وظیفې دي. نه، دا خلک دي چې غواړي د خپل دین او خپل ځان لپاره کار وکړي، خو عیسویت ته یا بل هر څه دي چې غواړي. خو الله سبحانه وتعالی دوی ته هدایت کړی. داسې ډېر زیات ځوانان موږ خپله شخصا هم لیدلي چې هغې اول کې د مسلمانانو نه ډېر زیات نفرت درلود، یعنی مسلمانانو سره یې ډېر زیات کینه وه، ډېر زیات بدې شو، مسلمانان یې بدې شول. خو بیا هم الله سبحانه وتعالی هغوی ته هدایت کړی، ځکه چې د دې په زړه کې یو سوال ای چې ولې زه د دغې دین خلاف خبرې کوم، ولې د مسلمانانو خلاف خبرې کوم، زه ولې دا کار کوم. ته راځه یو ځل دغه کتاب ولوله چې دکې لیکلي څه شی دي، دا اسلام دی څه شی، آیا خلک چې رښتیا وي، آیا رښتیا اسلام داسې یو دین دی؟ نو دوی چې کله دغه مطالعه کوي، کله چې تحقیق کوي، څېړنه کوي، نو بیا څه شی کېږي؟ مسلمانېږي. او هغه خپل زړه کې د دوی هر څومره چې دوی هر څه لري، خو بیا هم د دوی په زړه کې بیا هم یوه نقطه یي چې یو څو پوښتنې ولې موږ پیدا شوي یو او څه کوو چې مړه شو چیرته ځو، دا د ژوند هدف څه شی دی. دغه ټولې پوښتنې مهمې پوښتنې دي چې د دوی په ذهن کې تاویږي راتاویږي، دوی هغه لولي او مسلمانېږي. د دې ویډیو هدف څه شی دی؟ راځئ موږ خپل له ځان نه پوښتنه وکړو چې آیا موږ رښتیا واقعي علمي مسلمانان یو او که میراثي مسلمانان یو؟ که پلار مې مسلمان دی، مور مې مسلمانه ده، یو اسلامي کورنۍ کې پیدا شوی یم، بس خلاص زه نور نه پوهېږم چې اسلام دی څه شی او قرآن کې څه شی لیکل شوي، د ده معنا څه شی ده، د ده مفهوم څه شی دی، احادیث څه شی دي. یعنی یو عادي کسان یو. دا زموږ کله کله بعضې خلک د مسلمانانو د اخلاق د وجې مسلمانان شوي دي. مسلمانان ورسره ښه رویه کړی، دا اسلام دی، مسکا یې کړې، پوښتنې ورته کړې، د خپل ګاونډي پوښتنې یې کړې، ښه سلوک یې ورسره ساتلي. ولې دا کار کوي؟ ځکه چې اسلام ماتوي. ولې ما سره ښه کوي؟ اسلام ماتوي. ولې خلکو سره په مسکا مخ کېږي؟ اسلام راتوي. ولې کونډو سره کومک کوي؟ اسلام راته دا وایي. یعنی ډېر داسې کارونه دي. ولې صداقت ستا کې دی؟ اسلام مونږ ته وایي. ولې په معاملاتو کې صادق یاستئ؟ اسلام وایي. کله چې دوی دغه عملونه ګوري نو پوهېږي چې اسلام داسې یو دین دی، بیا تحقیق کوي او مسلمانېږي. نو هیله مې دا ده چې راځئ مو تاسو هم علمي مسلمانان شو، نه د میراثي مسلمانان.